د طالبانو لپاره ښه خبر. امریکایي چارواکي له طالبانو سره په کومو مسایلو خبرې کول غواړي؟ تازه امریکا بیا څه پلان لري؟ او شیطان خلیلزاد ته پکې ولې ځای نشته؟ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې هر څه خبر شئ. دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی به د شنبې او یکشنبې په ورځو په دوحه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو او قدرت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي چې له طالبانو سره یې په څو کلونو کې څو په اړه خبرې وکړي او له ملا برادر سره یې د سولې تړون لاسلیک کړ، په دغه پلاوي کې غړیتوب نه لري. دغه چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې چارواکي او د امریکا استخباراتي مامورین شامل دي. دوی زیاتوي دغه پلاوی به په طالبانو فشار راوړي چې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او نورو هغو کسانو د خوندي پروسس ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي، او هم به له طالبانو څخه د امریکایي اتباع مارک فرارکس د خوشي کولو غوښتنه وکړي. د دغه پلاوي په لومړیتوبونو کې به دا هم وي چې طالبان خپلې هغې ژمنې ته متعهد وبولي چې اجازه ورنکړي القاعده او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان څخه د خوندي پټنځای په توګه کار واخلي. هغوی به په طالبانو فشار وارد کړي چې بشري مرستو ته د لاسرسي بهیر ښه کړي ترڅو د امریکایي چارواکو په خبره د اقتصادي انقباض مخه ونیول شي، که څه هم د مخنیوي احتمال یې ډیر کم دی. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ټیم په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مرستیال ټام ویسټ او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لوړپوړي استازي سارا چارلس شامل دي. د طالبانو لخوا به د دوی د کابینې غړي په خبرو کې برخه اخلي. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې دغه خبرې زموږ د هغو عملي تماسونو برخې دي چې له طالبانو سره یې په هغو مسایلو باندې لرو چې زموږ ملي ګټو ته اهمیت لري. لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. له امریکا سره د طالبانو په خبرو تاسو هم کولی شئ خپل نظریات راسره په کومنټ کې شریک کړئ. زموږ نورې ویډیوګانې هم هېرې نه کړئ. تر بیا لا مو مل شه، ښه وخت ولرئ.